بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، موږ او تاسې په مخکینی ویډیو کې د څلورم درس اووم، اتم، نهم او لسم تمرین مو ویلې، او نن بیا هم د خیره سره د څلورم درس 11 12 او 14 تمرین وایو. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې زما په خبره باندې پوه شوي یئ. اوس شروع کوو د خیره سره. ښه، په دې ځای کې وایي چې sprechen Sie. sprechen باندې خو پوهېږئ دوستانو چې یعنې خبرې وکړئ، Sie یعنې تاسې. ښه، په دې ځای کې بیا وایي چې was ist in den Taschen. was یعنې څه، ist یعنې دی، in یعنې په، den یعنې نو، تاشن یعنې خلطو کې یا په بکسو کې. البته دوستان دا خلطې نه دي، دا بکسې یا هغه د سکولو نه غوندې دي که نه، بازار نه چې خلک سودا مودا پکې راوړي هغه دي. ښه، او بله خبره دا چې ګورئ دوستانو، دغه دن چې دا په دې ځای کې د نو معنا ورکوي، لکه البته په نورو ځایو کې لږه غوندې معنا تغییر کوي، خو په دغه ځای کې د نو معنا ورکوي. لکه موږ او تاسې چې وایو په پښتو کې په بکسو کې نو څه دي که نه، دا نو چې ده که نه، نو دلته دا دن چې ده یعنې دا دغه ځای کې د دغه نو معنا ورکوي. یا وایي په بکسو کې نو څه دي، یا څه دي نو په بکسو کې. که څه اوله راوړي څه دي نو په بکسو کې، یا په بکسو کې نو څه دي، نو په دواړو کې مغه نو راغی. بعضې ځای کې څوک استعمالوي څوک نه استعمالوي، خو بهرحال په دې ژبه کې دې ځای کې داسې استعمال شوی. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یې. اوس ښکته راکوزېږو. ښه، په دې ځای کې وایي چې welche Tasche passt. welche یعنې کومه یوه، تاشې یعنې دغه بکسه یا دستکول، پاست یعنې صحیح ده، صحیح ده که نه. نو په دې ځای کې مخکې وایي چې ergänzen Sie den richtigen Buchstaben. یعنې څه یعنې ergänzen یعنې کامله یې کوي، Sie یعنې تاسې، den یعنې نو، richtigen یعنې رښتیا یا صحیح، Buchstaben یعنې حروف. دغه یو حروف ته Buchstaben وایي او ډېرو ته Buchstabieren وایي، یعنې یا Buchstabieren یعنې په منځ کې آر استعمال شوی، خو په دې ځای کې اوس اصلا آر یا ایر نه ده استعمال شوی، نو دلته Buchstaben راځي. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یې. ښه، نو اوس د دې خط مطلب دا ده چې یعنې دغه کم حروفونه چې دي، دغه یو A B C، نو وایي که مثلا تاسې دلته دا وګورئ، دغه خط چې کم یو خط د کمې یو خلطې سره یا د کمې بکسې سره یا د سکول سره جوړ راځي، دا تاسې د دې په مقابل کې ولیکئ د دغو حروفونو نه. صحیح ده، یو دانه. اوس دوستانو دغه خو د میوه‌جاتو او سبزیجاتو نومونه خو تاسې پیژنئ، او صرف دلته درته وایم او معنا کوم یې نه، چې ځکه چې تاسې تمرین کوئ. صحیح ده، او بس همداسې به بیا ورسره حروف ولیکو. ښه، Äpfel, Tomaten, Blumenkohl, Kartoffeln, Birnen. ښه، اوس یې عکس باندې ماوس ګرځوم، معنا یې درته نه وایم، باید خپله وپېژنئ. ښه، Äpfel, Tomaten, Blumenkohl, Kartoffeln, Birnen. یعنې دا څه دلته لیکو. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه، ښکته راځو پسې دلته وایي Zwiebel, Karotten, Eier, Tomaten, Orangen. یعنې ګورئ Zwiebel, Karotten, Eier, Tomaten, Orangen. ښه، اوس یعنې دغه آ راخلو دلته لیکو. ښه، او بل دا اورانجن چې ده څوک اورانګن هم وایي، خو اورانجن اصل کې هغه کېږي. ښه، ویل کېږي. امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. اوس ښکته راکوزېږو. په دې ځای کې وایي چې Melonen, Gurken, Ananas, Bananen, Paprika. نو ګورئ Melonen
Gurken, Ananas, Bananen, Paprika. یعنی دغه ب حروف یا ب دلته لیکل کیږي. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. اوس ښکته راکوزیږو. ښه، په دې ځای کې وایي چې gehen Sie einkaufen. gehen یعنی لاړ شئ، Sie یعنی تاسې، einkaufen یعنی د خرید یا د سودا اخیستلو پسې. ښه، په دې ځای کې وایي چې Ihre Lehrerin, Ihr Lehrer kopiert die leere Tasche für Sie. یعنی څه؟ Ihre یعنی د ستاسې، Lehrerin یعنی معلمه، Ihr Lehrer یعنی د ستاسې معلم. یعنی مطلب یې دا ده چې د ستاسې معلمه یا معلم کنه، که ښځه معلمه او که سړی معلمي کنه، داسې. کاپیرت یعنی کاپی کوي، د لیره یعنی خالی، تاشه یعنی دغسې هغه بکسه یا دستکول، فور زی یعنی د ستاسې دپاره. ښه، په دې ځای کې بیا وایي چې مالن زی Obst und Gemüse in die Tasche. یعنی څه؟ مالن یعنی جوړ کوي یا رسم کوي، زی یعنی تاسې، Obst und Gemüse میوه او سبزی. in die Tasche. in یعنی په دی تاشه یعنی په خلطه کې. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې په دې باندې پوه شوي. خو یو شی زه درته یادوم چې تاسې ګورئ دغه ته متوجه اوسئ. دغه دی ارتیکل چې ده په اصل کې دا د دې ده. ښه، د دې هغه د تاشې دا ورسره لیکل کیږي. ښه، و چې دغه زه درته ولیکمه چې یعنې دغه د دې دغه خپل ارتیکل ده. ښه، لیکن دلته په خبرو کې ګورئ په دغه ځای کې دین دا چې ده دا بیا په نورو ځایو کې بیا درته وایمه. دا اوس په دې ځای کې دا صحیح ده، خو لیکن موږ او تاسې پرې نه یو تر اوسه پورې صحیح پوه شوي د دې درسونو په حساب باندې. زیړ علامه ورکوو. ښه، دا یاد ساتئ ځان سره. ښه، مخکې ځو. ښه، په دې ځای کې وایي چې geben Sie die Tasche Ihr Partnerin Ihrem Partner. ښه، داسې ویل کېږي او داسې ویل کېږي. Ihre Partnerin Ihrem Partner. دا Ihre هغه د Ihre د R چې ده ګوره Ihrer څوک یې وایي، څوک یې Ihre وایي. ښه، ځکه چې دغه ER چې راشي که نه، نو دا په دې لکه موږ تاسې په خپله ژبه کې چې خط لیکو، مد چې واخلي نو داسې خط هغه ورکوي، دا یعنی اوږدېږي داسې که نه، Ihre که نه، خو دا غونه نه اوږدېږي، لکه وړکه ویل کېږي. Ihre یا Ihrer Partnerin Ihrem Partner داسې ویل کېږي. ښه، یعنی څه؟ geben یعنی ورکوي، زی یعنی تاسې، د تاشې یعنی خلطه یا دغه بکسه یا دستکول، Ihre Partnerin د خپلې ملګرې ته، Ihrem Partner او د خپل ملګري ته. یعنی مطلب دا ده تاسې خلطه ورکوي د خپل ملګري یا ملګرې ته، یعنی څوک چې سره څنګ کې دی ناست یم، که ملګری او که ملګري. ښه، بیا په دې ځای کې وایي چې was ist in der Tasche. was یعنی څه، ist یعنی دی، in یعنی په der Tasche یعنی په خلطه کې. ګورئ دوستانو دغه ځای کې چې ده درې واخیسته. ښه، دغه دی چې ده دا په در باندې تبدیل شي. ښه، دې ته ډېره توجه ساتئ. ښه، دا بیا پسته درته در یادوم، خو لیکن زه بیا دا درس بیا نه راوړم، خو همداسې در یادوم درته. ښه، په دې ځای کې وایي چې Ihre مثلا لکه د R ته هغه اوسئ، زه دغه Ihre همیشه وایم، دغه R چې ده غوندې اواز ورکوم. Ihre که نه، Ihre هم ویل کېږي، Ihre هم ویل کېږي. Ihre Partnerin Ihr Partner schreibt eine Liste. Ihre یعنی یا Ihre یعنی د ستاسې، Partnerin یعنی ملګري، Ihr Partner او د ستاسې ملګری.
شرایط یعنی لیکي، عین لیست یعنی یو دانه لیست، یعنی د ستاسې ملګري یا ملګری که د څنګ کې هر یو ناست دي. شرایط یعنی لیکي، عین لیست یعنی یو دانه لیست. Ja, په دې ځای کې وایي چې sprechen Sie im Kurs. sprechen یعنی خبرې وکړي، Sie یعنی تاسې، im Kurs یعنی په کورس کې. Ja, امیدوارم دوستانو د دې ځای پورې پوه شوي یې. Ja, اوس په دې ځای کې چې دا وګورئ، دغه چې په دغه ځای کې چې ویلې چې د ستاسې ملګری یو لیست لیکي، هغه د دغه ځای نه لیکي. دې ځای کې وایي چې in der Tasche von. in یعنی په der Tasche یعنی په دغه بکسه یا دسک کول کې، فون د یعنی مثال خبرې دلته کولی شي چې دا هر چا نوم ولیکئ. دا د ستاسې دپاره نور تمرین ده، خپل منځ کې خوښ هم کوئ یې که نه کوئ. یعنې دا کلاس نه ده چې زه تاسو ته ووایم چې هلکه تاسې څه شی ولیکل، څه شی ونه لیکل، دا څنګه لیکل کېږي، څنګه نه لیکل کېږي. مثلا یو نوم راخلو، فون احمد او دا خو زیړې لیکي. in der Tasche von احمد یعنی د هغه ده په خلطه کې د احمد. دا خلک داسې وایي په خلطه کې د احمد، موږ تاسو وایي د احمد په خلطه کې. خو خیر بهرحال دا ژبه ده او هغه زموږ اساسي زموږ ژبه ده، صحیح ده که نه. بیا نو دغه نه اخواته وایي چې زند یعنی ټول. بیا د دې نه دا خواته پسې کولی شي چې ولیکئ مثال د خبرې هغه ده د اخت توماتن، او د دې نه اخواته پسې ګورئ دوستانو دغه علامه چې ده دا کومه، دغه ته کومه وایي. دا تور چې ده نو دا به ضرور ورکوئ که شاته پسې نور شی نه لیکئ. او بل دغه حساب اخت هم چې په خط کې ولیکل داسې هم کولی شي، او دغسې اخت یعنې د هغه د تعداد په حساب باندې هم لیکلی شي چې یعنې داسې ولیکئ. اخت توماتن zwei Birnen zwei Birnen چې دا لږ غټ کړم. بیا به دلته دا کومه ورکوو، هغه ده zwei Melonen او پسې مثلا که آخر کو د آخره کې ګورئ دوستانو کومه نه اخلي، مستقیمه ایل کېږي اوند یعنی او. فیر مثال خبرې فیر پاپریکا داسې، او آخره کې فیر پاپریکا. که دغه باندې خبره کاملیږي، او که چیرې مثال خبرې د باندې نه کاملې کولی شي چې ورته وایي ایست دا مو وایي، بیا آخره کې ټکی ورکوي. یعنی مطلب ایست مطلب دی، صحیح ده که نه. دا هم معنا ورکوي. او دې ځای کې دغه زین دی، وګورئ دغه ځای کې لیکل شوي دا زین چې ده نو یعنی ټول داسې دي خبرې شی نه دی ویلې، او آخره کې دی ویلې ایست یعنی دام پکې راځي. خو اکثر چې دغه زین دی دا خلک په دې کې پکې نه لیکي. امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي. دغه درس و چې در سره شریک مې کړ، او نور چې څه شی پکې نشته دي، که کولی شئ نو تاسې د دې نه اخواته دغسې تمرین وکړئ. او دغه کته چې ده دا نور څه نه دي، 49 یعنې د صفحې شمېره یا نمره ده. او بس ګران دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان.